ننګرهار کې د قومونو قبایلو ریاست علماوو او قومي مخورو په هڅو د مرحوم جانداد او احمد جان کورنۍ ترمنځ 10 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. په دغه دښمنۍ کې یو تن وژل شوی وو او دواړو لوري ته په زیاته اندازه مالی زیانونه رسیدلي وو. د ننګرهار سرحدونو قومونو قبایلو چارو رئیس قاری رحمت الله غازی عمر وی له ډیرو هڅو وروسته دغه دوه کورنۍ د دوستۍ ټغر ته کېنولې. دا خو تقریبا 10 کلنه دښمنی و او دغه دښمنان اوس موږ لرو ساو کې څشتره خو الحمدلله دغه اکثریت ختم شوی دی او ډېری کمی پاتې دي. هغه باندې ان شاء الله کار روان دی په لنډ وخت کې به فیصله شي. دواړه لوري په خپل دښمنۍ پښیمانه دي او ژمنه یې وکړه چې لدی ورسته به یو بل سره د ورورګلوي ژوند تیروي. د مرحوم احمد جان کورنۍ په نمائندګۍ حضرت الله وی دښمنۍ کې ژوند تیرول سخت دي او په خبرې لدی ورسته به په دوستۍ کې ژوند تیروي. مو تر زمون سره بدی او مشکل او الله تعالی د علماوو مشرانو سپینګیرو په حل زلو سره او د قومي مشرانو په حل زلو سره الله تعالی زمونږ دغه بدی او دشمنی او مشکل په خیر خیرات سره حل فصل کړو او په دوستۍ سره بدل کړ او مونږ د الله تعالی نه ډیر شکر گزار یو د الله تعالی نه دغه د نعمت شکریه ادا کوو. د مرحوم جانداد کورنۍ غړی جهانزیب هم په خپل دښمنۍ پښیمانه ده. د له نورو هیوادوالو غواړي چې له دښمنیو د ځان وساتي ځکه دښمنۍ کې ژوند تیرول د زندان په څیر دي. الله پاک دو ته ډیر خیرونه په نصیب کړي د دنیا او آخرت دپاره او موږ سره یو ځای کړو. موږ ته ډیره خوشحالي یو او الله رب العزت مو تاسو هم ته وساتي. د ننګرهار د سرحدونو قومونو قبایلو چارو ریاست مسؤلین وای په تیرو 15 میاشتو کې دا 1525مه دښمنی ده چې په دوستۍ بدلوي او هڅه کوي چې پاتې نورو دښمنیو ته هم د خبرو لارې د پیټکې کېږدي.